د چارو یو شمېر کارپوهان وايي د سولې پروسې له حده زیات خنډ او افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدای یوازینی لامل د وسلوالو طالبانو کړنې دي. د امریکا نوي منتخب ولسمشر جوبايډن پرون د امریکا د دفاع وزارت څخه د لیدنې پر مهال ویلي دی کولی شي د مې میاشتې څخه وروسته هم امریکایي ځواکونه افغانستان کې وساتي، ځکه د په وینا د سولې خبرو رخ نه دی څرګند شوی او دوی له افغانستان څخه غیر مسؤلانه خروج نشي کولای. د امریکا متحده ایالاتونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د دوحې قرارداد لمخې باید تر راتلونکي مې میاشتې پورې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. خو د چارو یو شمېر کارپوهان د جوبايډن د تازه څرګندونو په اړه وایي د افغانستان د قضیې په اړه لا هم جوبايډن په دوه لارۍ کې قرار لري، ځکه تر اوسه د افغانستان په اړه د خپلې رسمي ستراتیژۍ اعلان نه دی کړی. د دوی په نظر امریکایان د مې میاشتې پورې ګوري چې وسلوال طالبان څومره په خپلو ژمنو باندې عمل کوي، له هغه وروسته به افغانستان څخه د وتو او پاتې کېدا پریکړه کوي. زه فکر کوم دا مهال د امریکا د افغانستان په اړه ستراتیژي په دوه لارۍ کې ده. تر اوسه پورې د امریکا قیادت ته لا پوره معلومه نه ده چې هغوی باید د کومې تګلارې کار واخلي. تر اوسه پورې دا په شک کې ده. د همدې لحاظ نه امریکایانو خپله رسمي ستراتیژي هم نه ده اعلان کړې. د چارو یو شمېر نور کارپوهان بیا د جوبايډن نظر معقول ګڼي او وايي باید وسلوال طالبان القاعدې سره د اړیکو پرېکون او تاوتریخوالي کمولو په برخه کې خپلې ژمنې پوره کړي. په دغه مذاکراتو کې بعضی لاسونه دي هم د نظام لخوا هم د مخالفینو لخوا چې عملا خنډ او ځان پکې اچوي. هغوی منافع پکې نغښتي دي په دغه جګړه کې ګډوډي کې د هغوی منافع دي، نو بنان هماغه خلک دلته خنډ او ځان اچوي. په ټولنیزو رسنیو کې هم د جوبايډن د تازه څرګندونو په اړه بېلابېلې لیکنې شوي او د وسلوالو طالبانو څخه غوښتل شوي چې د افغانستان ګټې په نظر کې ونیسي او بین الافغاني خبرو ته د غاړه کېږدي. د امریکا ولسمشر جوبايډن په داسې مهال افغانستان کې د خپلو سرتیرو د احتمالي پاتې کېدا په اړه څرګندونې کړي چې افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی او وسلوال طالبان هم دوحه کې د مذاکراتو میز کې د ګډون کولو څخه ډډه کوي.